ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني تازه په خپل پیغام کې ویلي دي کاشکې ټول د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد غوندې فکر درلودلی. که هر چا داسې فکر درلودلی نو اوس به افغانستان وختي جوړ وی او پرمختګ به یې هم کړی وای. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي که د افغانستان ټول سیاسي او نظامي مشران د ملا یعقوب په څیر ته تفاهم او نرم دریځ څښتنان وای نو ښایي د هیواد روان بحران ډیر مخکې حل شوی وای. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر اوسه د احتمالي خبرو او تماسونو په اړه کومه رسمي پریکړه یا روښانه هوکړه نه ده اعلان شوې. اشرف غني ویلي افغانستان له څو لسیزو راهیسې د جګړو قرباني شوی او دا ثابته شوي چې زور هیڅکله د ستونزو د حل لاره نه ده. د هغه په وینا د جګړې دوام یوازې د ولس دردونه زیات کړي او هیواد یې له پرمختګ شاته کړی دی. زه تل باور لرم چې افغانستان ستونزې باید د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. که ټول لوري د ملا یعقوب په څیر د ملي ګټو په چوکاټ کې فکر وکړي نو د سولې لپاره لاره اسانه کېدای شي. پخوانی ولسمشر همدارنګه ویلي چې تر دې دمه د کومې نوې ناستې رسمي لیدنه او یا هم وروستۍ هوکړه په اړه کره معلومات نشته. هغه ټینګار کړی چې هر ډول خبره باید د رسمي سرچینو له لارې تایید شي ترڅو د اوازو او ناسم معلوماتو مخه ونیول شي. اشرف غني ویلي د افغانستان راتلونکی هغه وخت خوندي کېدای شي چې ټول افغانان د یو بل زغم ولري او ملي یووالی پیاوړی کړي. د هغه په وینا د یو اړخیزه تصمیم نیولو پر ځای باید پراخې ملي سلا مشورې وشي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې د طالبانو نوم په مستقیم ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې هره واکمنه ډله باید د ولس مشروع غوښتنو ته غوږ ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د اشرف غني دا ډول څرګندونې د ښیي چې لاره هم د خبرو لاره یو کړکۍ پرانیستې ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو تربیه خیر چارې